د مخ او د بدن د نورو برخو اضافي ویښتان د منځه وړلو لپاره بهترینه طریقه. مخکې له دې چې دا طریقه تاسو ته در وښیم یوه وړه غوندې یادونه کوو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو د ټول اول تاسو ته در ورسیږي او دا ویډیو در سره شیر کړئ. د مخ او د بدن اضافي ویښتان په مختلفو طریقو سره ایستلی شئ، لکه په نوڅې او یا په تار سره، چې په دې سره ویښته کله وایستل شي نو د هغه ریښې راایستل کیږي چې د ویښتانو د بیا ځل رشنه کیدل د یو څه ځنډ سره مخامخ کیږي. نو په دې ویډیو کې به زه یو داسې طریقه درته وښیم چې په اسانه کولی شئ د مخ او یا د بدن د نورو برخو اضافي ویښتان له منځه یوسئ. د دې طریقې لپاره د اړتیا وړ شیان: یوه دانه هګۍ، بوره او اوړه. لومړی به د هګۍ څخه دا زیړ لرې کړئ او سپینې پاتې شي. د هګۍ سپین په یو لوښي کې واچوئ. د دې سره لږه بوره هم ګډه کړئ او لږ ورسره د اوړه هم ګډ کړئ. درې واړه د هګۍ سپین، بوره او اوړه ښه سره مکس کړئ تر څو یو داسې محلول ترې جوړ شي لکه خمیره. کله چې ښه مکس ترې جوړ شو، چې ښه خمیره شو، د دې وروسته دغه مکس راواخلئ، په مخ په هغه برخه یې ووهئ چې کوم د مخ اضافي ویښتان دي، په هغه یې ووهئ. بیا پرېږدئ چې وچ شي. د وچولو وروسته یې بیا په اوبو ومینځئ. دغه طریقه څو ځلې ترسره کړئ، انشاءالله په دې سره به مو د مخ اضافي ویښتان له منځه لاړ شي. دغه طریقه یو ځل نه باید څو ځلې ترسره شي. انشاءالله په فایده به یې پوه شئ. هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. ویډیو کتل څخه